برېښنا په اونۍ کې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس الحاج ملا محمد حنیف حمزه صاحب د مل ټیم سره د هودخیلو برېښنا پایو جوړولو بهیر څخه لیدنه وکړه او د چارو ښه سمون په موخه یې اړوندو مسؤلینو ته لازمې لارښوونې وکړې. بر علاوه نصب یک پایه ترانسفورمر به ظرفیت 250 کیلوولت آمپیر برای مرکز آموزشی منهاج العلوم در ولایت جوزجان، یک پایه ترانسفورمر به ظرفیت 400 کیلوولت آمپیر در قریه سالتیق ولسوالی خواجه دکو این ولایت افتتاح شد که همزمان با این 230 مشترک از انرژی برق مستفید شده و برای نزدیک به 200 مشترک دیگر نیز زمینه برق رسانی فراهم خواهد شد. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس الحاج ملا محمد حنیف حمزه په خپل کاري دفتر کې د غزنی والی حافظ محمد امین او همداراز د پروان مرستیال والی ښاغلي مفتي محمد ادریس سره ولیدل او د یادو ولایتونو د برېښنا پراختیايي پروژو په تړاو هډاړخیزې خبرې وکړې. کارمندان مدیریت سهم شکایات د افغانستان برېښنا شرکت در جریان هفته گذشته به 449 شکایات مشترکین در مرکز و ولایت ها رسیدگی نموده و این روند همه روزه به گونه منظم جریان دارد.